د هیواد د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي لوګر ولایت ته د یو کاري سفر په لړ کې په دې ولایت کې 15 روغتیایي ځالې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. ورته مهال د لوګر ځایي مسؤلینو د دغه روغتیایي ځالو په جوړولو سره د خوښي ښودلو سربیره وویل چې دا روغتیایي مرکزونه د مرکز په ګډون برکي برک، ازرې، سرخ او محمد اغې ولسوالیو کې د 10 میلیون 500 زره افغانۍ په ارزښت د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان وجهي صندوق په مالي مرسته او د عامې روغتیا وزارت تر څارنې لاندې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. خو اوس موږ تاسې ته هغه وخت راغلی ده چې دې شیانو ته ګورئ. دا کلینیک یو تنها دا نه دی، 5 کلینیکونو نن هغه د افتتاح کېږي. یوازې د دغه تعمیرونو د دغه کلینیکونو پرانیسته نه ده. هدف او مقصد زموږ د باکیفیت او عادلانه او مجهز صحي خدماتو عرضه کول د خپلو ولسونو ته. د کاف موسسه چې له 2003 کال د عامې روغتیا له وزارت سره اوژه پوژه د روغتیایي خدماتو کې همکاره ده. خپل تعهد بیا کوي چې موږ به خپل خدمات کما حقه خپل ولس ته په هر ولایت کې چې مسؤلیت لرو ان شاء الله ادا کوو. په همدې تړاو جوړه شوې ناسته کې د هیواد د عامې روغتیا وزیر ویل د اسلامي امارت مسؤلین ولس ته صحي برخه کې د باکیفیته خدمات وړاندې کولو ته ژمن دي چې په دې برخه کې به له هیڅ راز هڅو مخ ونه ډبي او دغه روغتیایي ځالې د خدماتو یوه ښه نمونه یاد کړه. د 15 صحي ځالونه د یوې ځالې پرانستل دي چې د دې ځالې د پرانستو سره وروسته به ټولو پرانستل او ټول په خدماتو پیل کوي او د هغې نه موږ پلان لرو چې د افغانستان په 313 ولسوالیو کې د ولسوالۍ د سطحي روغتون جوړ کړو. هغه به 10 بستره روغتون وي مثلا. نن د دې مراکزو موجودیت خلکو ته امید ورکوي، خلکو ته امید ورکوي او موږ به هم دا کوشش وکړو چې دا من حیث د یو خدماتي مرکز او د یو امید مرکز خلکو لپاره او د دې دومای منطقې لپاره کار وکړو. د یادولو وړ ده چې دغه روغتیایي ځالې د 9 لوی او کوچنیو خونو درلودلو سربیره په اساسي توګه د احاطوي دیوال جوړول، منظم سولري سیستم او نور اړینو توکو په لرلو سره د 11 میاشتو په موده کې جوړ شول چې 15,000 کورنۍ به له خدماتو برخمن شي.